ملا یعقوب ویلي افغانستان کې د اسلامي قانون جوړېدو ته اړتیا ده. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د اسلامي امارت دفاع سرپرست وزیر مولوي یعقوب له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې افغانستان کې د اساسي قانون جوړېدل یوه اړتیا بللې ده. نوموړي دا څرګندونې له NPR امریکایي راډیویي شبکې سره په مرکه کې کړې دي. مولوي یعقوب د اسلامي امارت ځواکونو له لوري په ټول هیواد کې د بشري حقونو د نقض ډیری راپورونه په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو وروستی راپور چې د اسلامي امارت د واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د خپلسرو نیولو او ربړونو ادعاوې پکې شوي بې اساسه بللې. نوموړي د ملګرو ملتونو راپور رد کړی او ویلي دي چې د سرغړونکو لپاره نظامي محکمې شته. ملا یعقوب د امریکایي رسنۍ ته په افغانستان کې د 100 سلنې امنیت خبر ورکړی دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.